درنو دوستانو بیا هم سلامونه ستړي مسئ د یوې بلې ویډیو سره تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې موږ د انګلیسي پر ځینو لغاتونو یا پر ورډز باندې بحث کوو. نو دوستانو که چیرې تاسو په دې لغاتونو په اړه باندې معلومات لرئ نو هیله ده چې ویډیو سکیپ کړئ او نورې ویډیوګانې زموږ د وګورئ، او که نه لرئ نو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه به د هرې ویډیو په اړه باندې تاسو ته د هغې معنا درته لیکم. په لومړي سر کې زموږ لومړنی لغات چې دی هغه اکسیډنټ دی. اکسیډنټ څه معنا دوستانو؟ ټکار. اکسیډنټ معنا ټکار. دوهم ایمرجنسي. څه معنا؟ ایمرجنسي. تاسو به راته وایاست چې ایمرجنسي څه معنا؟ ښه، آفرین، بالکل. ایمرجنسي مطلب معنا عاجل. ایمرجنسي معنا عاجل. او دریم انفارمیشن. څه معنا دوستانو؟ څوک به راته وایي؟ انفارمیشن. هلئ، زه درته انتظار یم. ستاسو ځواب به څه وي؟ ښه، زه درته لیکم. معلومات. آیا درست و ستاسو ځواب؟ معلومات؟ بله. او څلورم سرویس. د سرویس معنا څه ده دوستانو؟ سرویس. ښه، خدمتونه. سرویس معنا خدمتونه. آیا ستاسو ځواب درست و؟ که چیرې درست و نو حتما په کمنټ کې راته ولیکئ. سیفټي. This one. Safety. سیفټي معنا خوندیتوب. خوندیتوب یا ځان ساتنه. سیفټي معنا خوندیتوب یا ځان ساتنه. انشورنس. څوک به راته وایي انشورنس څه ته وایي؟ انشورنس معنا بیمه. خو تاسو پېژنئ. ډاکومنټ. اسناد. بله. ډیب کلکټر. څه معنا؟ څوک به راته دا جواب وایي؟ ډیب کلکټر. څوک به دا جواب راته وایي؟ ډیب کلکټر معنا پور راټولونکی. آیا ستاسو ځواب همداسې و؟ پور راټولونکی. او سلف. څوک راته ویلی شي سلف څه ته وایي؟ سلف دوستانو شخصي.
سلف معنا شخصي. پسې place ځای. پسې د place پسې address یا پته، موږ ته په پښتو کې ورته پته وایي. پته او other نور. exchange څه معنا لري؟ بدلول یا بدلون. damage خوږېدل یا کړچېدل، مطلب کار موټر چې کله خوږ شي دې ته ډیمیج وایي، هغه خوږ شوی ځای، خوږ ځای د موټر ډیمیج. او mischief چې دی، mischief چې ته وایي دوستانو، حادثه. mischief حادثه. دا و د نن ورځې لغاتونه دوستانو. که چیرې په لغاتو کې کومه مسله وه نو تاسو حتما ماته په کمنټ کې ولیکئ او زموږ د نورو ویډیوګانو سره یو ځای سئ. ډېره مننه ستاسو څخه.